د فلم په شروع کې موږ یو جنې په ځنګل کې ګورو چې هغه په زخمی حالاتو کې وي او چانهزان بچکی او منډي وخی خو د شاته نه یو اوږد غونډه کې سړی راشي دا اصل کې یو ادم خوري او دا د انسانانو غوښې خوري او دې کې څه ادم خوران د کیمیکل په وجه باندې هم بدل شوي وي دوی ډېر زیات خطرناک هم شي او خلک هم مړه کوي دا ادم خور راشي د جنې په مخ باندې لاس کې یو د دومره زوروري چې هغه خپل لاس ته کله زور ورکړي او د جنې مخ په منځ باندې اوچويږي او دغه جنې په ځنګل کې مړه شي دغه ادم خور د دې جنې جسم ځان سره کور ته ویسي کوم چې له ځنګل په منځ کې باندې وي په دغه کور کې د دې مشرور هم وي کوم چې ډېر په ارام ناست وي او ټي وي ګوري دغه ادم خور مړې بار ویسي او له هغې ټوکړې هم کوي بل خواته موږ دغه جنې په ټي وي کې هم ګورو چې له هغې ریکارډینګ روان وي او دغه ادم خور د دې جنې ټوکړې هم کوي په دغه جنې باندې ظلم کېده او دا په څه طریقه دلته تښتېده خو دغه ادم خور ونیول او مړی که او خپله خوراک یې جوړ کو او ښه مزېدار په پیازو کې د دې دا غوښې پخې کړي او ویې خوري بل سین کې موږ په ګاډي کې څه ګروپ کسان ګورو کوم چې یو جنې کټم کړی وي او د ځنګل ته را روانه کړې وي په دغه کسانو کې د دې سړي یو ورور وي او بلې خور وي او اوس یو جنې چې له هغې نوم سیره وي سیره او دغه هلک خو کټناپر نه وي خو دغه خلکو سره راغلي وي او په دغه مصیبت کې ځان ګیر کړی وي دغه خلک چرته روان وي دا موږ ته هم پته نشته صرف دغه بدمعاش ته پته وي خو دا چاته هم دغه ال نه وایي دوی بیا په پټرول پمپ باندې ودرېږي دغه بدمعاش په ګاډي کې ناست وي او د دې روډ بهر ته کوشي پټرول اچوي بل خواته کې سیره او له هغې کزن یو سټور ته دننه لاړ شي دغه هلک غوښتو چې دلته نه وتښتېږي خو دا نه غواړي چې خپله خور هلته کې په مصیبت کې پرېږدي د دې ګاډي سره خوا کې یو بوډا سړی ولاړ وي هغه هم پټرول ګاډي کې اچوي خو دلته کې یو پولیس راشي او دې سره خبرې شروع کړي کوم معنی چې دوه بدماشان ډېر زیات ویریږي دغه یو بدماش خو خپله تومانچه هم وروکاږي په دومره ټایم کې سیر او له هغې رور هم بهر ته راوځي او دغه پولیس دې نه هم تپوسونه وکړي په دغه معنی دا دوه هلکان نور هم ډېر زیات ویریږي او فکر کوي که دیو ته چېرته حل وایي خو سیره دغه پولیس سره خبرې وکړي خو دې ته یې هم څه حل ونه ویلو او یو ځل بیا دې په ګاډي کې کیني او مخکې حرکت وکړي دوی په خپلو کې بحث چالو کړي خو مخامخ ورته یو اوسۍ راشي دوی خپل ګاډی قابو نه کړي او ډایرکټ په دغه اوسۍ باندې ورشي او د دوی اکسیډنټ وکړي سیره او له هغې ورور بچ شي خو دغه بدماش پکې ډېر زیات زوبل شي او د دغه اوسۍ ښکره ډایرکټ د دې سړي په سینه کې ننوځي دا درې کسان لاندې راکوشي او دغه اوسۍ د ګاډي نه اخوا کوي خو دومره درنه اوسۍ دي بالکل هم د ځینه خو نشي خوځولی دغه بدماش ډېر زیات په تکلیف کې وي خو دغه تکلیف نور هم زیات شي کله چې دغه اوسۍ په وش نه بهر ته راشي او کله چې دا حرکت کوي نو دغه سړی نور هم په تکلیف کې شي خو دا تومانچه راوکاږي او دغه اوسۍ ولي دغه بدماش اوس ژوبل شوی وي د دې ورور ته تومانچه واخلي او ورته وایي چې اوس موږ ته حل ووایه چې موږ چېرته روان یو خو دغه بدماش اوس هم حل دوی ته نه وایي د دې ورور په غوسه شي او په دې باندې ډز وکړي او دغه بدماش دلته کې ختم کړي دغه پلین خو دې بدماش دلته کې ختم شي اوس به مخکې دوی څه شی کوي دې ته هېڅ هم پته نشته او دې سره سره دغه ګاډی هم خراب شوي وي او مخکې حرکت نه کوي دغه لپاره به دوی به اوس پیدل مخکې حرکت کوي په دغه دوران کې هلته کې یو ټرک راشي او په هغې کې دننه یو سړی وي او ته وایي چې تاسو کې دوه کسان ما سره ګاډي کې تللی شئ او ته وایي چې پټرول پمپ ته به لاړ شي او دنبه مدد واخلئ خو دغه بدماش ورته غوسه شي او ته وایي چې دوه کسان ولې موږ درې کسان هم تللی شو خو دغه بدماش په خبرو کې وران شي او دا خپله تومانچه راوکاږي او دغه سړی هم په ډز باندې ولي دغه بېچاره سړی لاندې په ځمکه باندې لړه شي دغه بدماش په یو بل ډز هم کولو خو د سیره رور دې ته دیکه ورکړي او هغه ټرک والا سړی په ګاډي کې کیني او هلته نه وتښتېږي دغه بدماش غوښتو چې له سیره رور هم دلته کې مړ کړي خو سیره ورته په منځ کې راټوپ کړي ورته وایي چې دغه شانتې ونه کړي دوی په خپلو کې په جنګ کې وي او په دغه دوران کې دوی هغه جنې هم د ګاډي نه راوکاږي او دغه شانې دې ځنګل ته مخکې حرکت وکړي بل خواته د دمخور رور دغه خلکه ټول وګوري او د دې په خوله کې اوبه راشي او د څو هفتو خوراک دې ته اوس میلاو شو دا نه غواړي چې دا ضایع کړي بل خواته دا خپل کور ته راشي او ورور ته وایي چې راځه دلته کې څه خلک راغلي دي او موږ به هغوی مړه کړو او لال به یې کړو دغه سړی ورته وایي چې هلته کې نوي ملګري راغلي دي او راځه ته به دې کې یو کس خپل دوست کې او دا هلته نه اتکړیانې راواخلي او مخکې راشي بل خواته هغه ټرک والا سړی په ګاډي کې روان وي او هغه په لار کې مړ شي ولې چې هغه په یو ګولۍ باندې لګېدلی و او څنګه چې دې ګاډۍ لاندې ودرېږي هلته کې هغه بوډا سړی راشي او ته وګوري او فورا دا پولیس ته ټلیفون وکړي پولیس چې کله راشي او هغه وګوري نو هغه پوه شي چې دغه کیسه ګډه وډه ده ولې چې دغه سړی په یو ډز باندې لګېدلی دی بل خواته دې ته په وایرلس باندې یو خبر راځي چې 4 کسان دي او یو جنۍ اغوا کړې ده دغه پولیس اوس پوه شي چې دا مکه 4 کسان دي کم چې وختي ما په پټرول پمپ باندې وکتو
دغه پولیس شاته نور ځان پسې ډیر زیات پولیس راولي. د سیر رور دغه جنې ډیر زیات خدمت کوي. د دې جنې نوم عیش وي. بل خو ته هغه دمخور هم دی پسې شوی وي. بل خو ته دا بدمعاش هم ډیر غوسې او غواړي چې د سیر رور د دلته کې ختم کړي. خو ډز کولونه پیله شاته په دې معنی څوک ډز وکړي. دا بل څوک نه بلکې دا هغه دمخور رور وي. سیره چې څنګه دا وګوري نو هغه اکټینګ چالو کړي ورته وایي چې دا یو بدمعاش و او دې موږ اخوا کړي وو او موږ یې مړه کولو او د خدای لپاره موږ دغه ټول بچ کا. د نه پیل ځا څه خبره سیره ته وکړي د رور پکې منځ کې ټوپ کې خو دغه سړی په ټوپک باندې ووي او په ځمکه لاندې رالړ کې او اتکړی او ته واچي او ګاډي ته راولي او دا دمخور غوړ چې دغه اوسې سر کټ کی او ځان سره کوړته ویسي او بل خو ته دا هغه جنې د کې خوشي کی چې د رور راشي او دغه جنې سره انډیوالي وکي او دغه دمخور دیته یو غوزار ورکی ولته کې بیهوش کی. بل خو ته دغه دمخور رور د سیر رور ته و چې دغه اوسې سر کټ کا. خو کله چې دا د اوسې سر ځان سره وړي د سیر رور د نه تاسو کی چې دغه نور اوسې کوړته ولې نه وړي. دغه دمخور ته وی چې منګه د ځانورانو غوښه نه خورو بلکې موږ خو د انسانانو غوښه خورو. بل خو ته هغه سړي خور دا جنې خپل کور ته راولي. خو دې جنې اصل کې اکټینګ کړې وه او دا بېهوشه نه وه. څنګه چې دا سړي خور بهر ته وځي هغه جنې هم هلته نه وتښتېږي. خو څنګه چې بهر ته وځي دې سره ولګي او دا په رښتو باندې بېهوشه شي او دومره کې د هغې رور هم دا نور دوه کسان د خپل کور ته راولي. خو کله چې دې هغه سړي خور وګوري دې دواړو حالات ډېر زیات خراب شي. ټوپک ونیسي او ته وایي چې دغه اوبه وڅښه. د جنې ویلي دغه ټولې اوبه وڅښي خو دا ته په چلاکۍ کې دغه ټوپک والي او دې ته ونیسي. په دې باندې ډز هم وکړي خو دغه ټوپک خالي وي. سیر ته پته ولګي چې په دغه اوبو کې خو زهر نه و خو بلکې نشه پکې وه او څنګه چې دا بېهوشه شي دا لاندې هغه بلې جنې ته راشي او دا جنې په کرسۍ باندې تړلې وي چې په دې باندې ظلم وکړي. دغه جنې اوس هم اکټینګ کوي چې زه بېهوشه یم خو دغه سړی د دې مخ نه دغه کپړه اخوا کړي او دلته کې موږ پیل ځل دغه جنې شکل وګورو. بل خوا ته دې له سیره رور هم بېهوشه کړی دی او هغه لاندې پروت دی. دغه دمخور دا جنې بلې کوټې ته ویسي ویتړي او بهر ته سیره لاسونو نه وتړي چې د حلاله کي او دغه جنې هغه کپړه ته په مخ واچي او په زنځیرونو باندې راکاږي او بری پورته کي او بیا دغه دمخور رور له سیره رور دننه بوځي او په کرسۍ باندې وتړي او بیا دا سیره په وش کې راولي او دینه ریکارډینګ کوي او ورته وایي چې ته وجاړه او چغې ووخه. بل خوا ته عیش چې کله دا وګوري نو هغه خپل لاسونه پرانځي. دا دمخور رور خپله کیمره وروړي او دغه هلک نه ریکارډینګ کوي. د سیر رور نه تپوسو کې زما خور شته او ته عباره ځوړنده ده. دغه دوران هیڅ له خپل لاسونه هم کولو کي او د خپل اتکړې هم ماته کی. دا دمخور رور د سیر پر رور باندې هم ظلم شروع کړی وي. دا د دې جسم پیسو باندې کټ لګوي. اچ سره دلته کې دوه اپشن وي یا خو چې دلته نه وتښتېږي یا واپس راشي د خپل ملګرو مدد وکړي. خو دغه جنې تښتي نه بلکې دننه راځي او هلته کې لیبرټر اوچتوي او په هغې کې ګولۍ اچوي او اخر کې دوه ګولۍ په خپل جیب کې هم واچوي. دغه دمخور د دې زخمونه لیټر باندې سوځوي چې دننه وینه نه روزي. اچ دلته کې په ټوپک سره راشي او دغه دمخور ته ونیسي او دغه هلک ازادوي او هغې نه پس دغه دمخور ته هغه هتکړۍ ورواچي او خپل ملګري ته بهر ته راوکاږي. دا دمخور رور یې ځکه مړ نه کړو چې دا به د خپل رور سره پرېږدي. د سیر رور په منډه راشي او خپله خور هم د هتکړونو لاندې راکوزه کړي او وګوري چې هغه اوس هم ژوندی ده او دغه شانتې دې درې واړه د سړي پسې حرکت چالو کړي. حالانکې دې دواړو ته په تکلیف وي چې په دا مخکې مزل وکړي خو دا مجبوري وي. هیڅ دلته کې به درې واړو باندې ټوپک نیولی وي ولې چې دا دوه کسان هم د دې څه ملګري نه وي. خطر دلته کې دلته وي چې د دمخور رانشي او په دوی باندې حمله ونه کړي. دغه سړی له سیره پر رور باندې حمله وکړي او له مړینې ته هتکړۍ تاوې کړي او ورته وایي چې په ما باندې ډز وکړه. خو کله چې ایش په دې باندې ډز ونه کړي دغه سړی د لاندې په ځمکه باندې رالړه کړي. ایش اوس هم په دې باندې ډز نه کوي. سیره دلته کې دې نه دغه ټوپک والي او په دغه دمخور باندې ډز وکړي. دغه جنې دلته کې دې نه ډېر زیاته ویریږي خو کله چې دا پرې ډز کوي شاته نه بیا هغه پولیس په سیره باندې ډز وکړي او په ځمکه باندې لاړه شي.
دا بل څوک نه بلکې هغه پولیس والا و دا ویر دوه چې ته ما دا جنې مړه نه کړم دا به دغه جنې مړه کړي دغه پولیس دې جنې لغونه کې معلومات اخلي او ورته وایي چې ته ما هغه د آدمخورانو کور ته بوځه چې زه هلته کې مکمل معلومات واخلم خو کله چې دې کور ته راشي دې دلته کې وګوري چې آدمخور خو په کور کې نه وي ایش دلته کې پته ولګي چې اوس خو زمون خیر نشته دغه جنې غوښتو چې دلته نه وتښتېږي خو دغه پولیس یې د اتکړۍ ولګوي او یو کرسۍ سره یې وتړي او هغې نه پس د له کور نه بهر ته ځي خو دلته کې بیا آدمخور راشي او دغه پولیس باندې حمله وکړي دننه هغه جنې د اتکړو نه ځان بهر خلاص دغه آدمخور د دې پولیس نه لاسونه او خپې کټ کوي او شاته یې لړه کوي ایش دلته کې یو غټ چاقو راوالي او دا هم بهر ته راوځي خو دغه دوران کې د آدمخور ورور کور ته راننوځي او دې ته ټوپک ونیسي خو دلته کې هیش ونه یېرېږي او هغه چاقو د هغه آدمخور په سر کې ورننوي دلته کې آدمخور هم راشي د په ټوپک کې ګولۍ نه وي او دا دوه ګولۍ راوالي او بار وتښتېږي او دا آدمخور هم ورپسې شي خو دا لږ ونه کې زخمي شوی وي او دا اوس مخکې حرکت نشي کولی خو دغه خبرې فایده ایش والي او دا روټه پورې راشي چېرته کې چې ډېر زیات پولیس راغلي وي دغه جنۍ دې آدمخور ته مخامخ ودرېږي ورته وایي چې اوس راشه ایش ورته وایي چې زه خو پولیس ځم خو دې نه پهله به زه تا مړه کوم خو دغه آدمخور دا خبره هلته کې نظرانداز کړي او هلته نه لاړ شي او دغه شانتې ایش پولیس سره کینی او هلته نه روانه شي او کله د شپې پولیس چې دلته کې راشي هغه آدمخور دوی ته ګوري او واپس ځنګل ته لاړ شي دلته کې دا یوازې وي او پولیس ډېر زیات وي دلته کې دا یوازې وي او د دې هغه ورور هم مړ شوی وي او دا غواړي چې دا یوازې د دغه ټولو پولیسو خاتمه وکړي او د خپل ورور بدل هم دوی نه واخلي او دغه څرنګه چې زموږ دا فلم ختم شي که تاسو بله حصه د دې کتل غواړئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم لایک کړئ